قسم دی په اسمان او هغه څه چې په شپه کې راښکاره کیږي او ته څه پوهیږي چې د شپې ښکاره کیدونکی څه دی ځلیدونکی ستوری دی هیڅوک داسې نشته چې پر هغه کوم ساتونکی نه وي بیا د لګوند انسان دې ته ځیر شي چې هغه له څه شي څخه پیدا کړی شوی دی له ټوپ وهونکو اوبو څخه پیدا کړی شوی دی چې د شاو د سینې د هډوکو له منځ نه راوځي په یقیني توګه هغه خالق د انسان په دوهم ځل پیدا کولو قادر دی په هغه ورځ چې د پټو اسرارو پلټنه څېړنه وشي په هغه وخت کې بل انسان سره نه په خپل څه زور وي او نه به کوم څوک د دې مرستندوی وي قسم دی په باران ورونکي اسمان او د بوټو ټوکېدو په وخت کې په چاودونکې ځمکه بېشکه چې دا د حق او باطل ترمنځ بیلونکی کلام دی او دا ټوکه مسخره نه ده دا خلک څه د سیسي جوړوي او زه به هم یو تدبیر کوم نو پرېږده ای پیغمبره دا کافران لږ غوندې په خپل حالت پرېږده فمهل الكافرين أمهلهم رويدا